شلاوریزو لوبو کې د لوړو هدفونو پوره کول. د شلاوریزو لوبو په لړ کې زیاتې لوبډلې داسې چارې ترسره کړي چې لوړ ټارګېټونه یې وړاندې کړي دي. د دغو لوبډلو په لړ کې یو ستر ټارګېټ د افغان لوبډلې هم دی چې آیرلینډ ته یې 278 منډې هدف ورکړی و او دا هدف یې له یو سترو نړیوالو هدفونو څخه دی. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ لوبه د 2019 کال د فبروري په 23 نیټه شوې وه چې افغانستان په 81 منډو ګټلې وه. خو د نړۍ نورو لوبډلو هم لوړ هدفونه ایښي چې مقابلو لوبډلو ورڅخه پوره کړي دي او خپلې سیالې لوبډلې ته یې ډیر شانداره انداز ماتې ورکړي دي. په 2015 کال کې ویسټ انډیز د سویلي افریقا خلاف 232 منډې هدف په بریالیتوب پوره کړی و او سویلي افریقا ته یې د افریقا په سټیورین سیمه کې ماتې ورکړې وه. 2014 کال انګلستان د هندوستان خلاف لوبه کې چې ممبئی ښار کې ترسره شوې وه 230 منډې هدف پوره کړ او هند ته یې ماته ورکړې وه. 215 منډې هدف په 2015 کال کې استرالیا سویلي افریقا ته پوره کړ. 2020 کال د فبروري میاشت کې انګلستان د سویلي افریقا 223 منډې هدف د 15 ویکټو په لوېدو سره پوره کړ او افریقا یې په 15 ویکټو ماته کړه. استرالیا په 2014 کال کې د نیوزیلند په اکلند کې د نیوزیلند خلاف لوبه کې 244 منډې هدف چیز کړ او نیوزیلند ته یې ماتې ورکړه. په شلاوریزو لوبو کې د افریقا پر وړاندې چټکې نیمه سلیزې. 2015 کال کې کریس ګیل د سویلي افریقا خلاف لوبه کې په 18 توپونو نیمه سلیزه وهلې وه. 2009 کال کې ډیویډ وارنر په 19 توپونو د افریقا خلاف نیمه سلیزه وهلې وه. 2015 کال کې کریس ګیل په جوهانسبرګ کې په 20 توپونو د سویلي افریقا خلاف نیمه سلیزه وهلې وه او 2020 کال کې این مورګن د سویلي افریقا خلاف لوبه کې په 21 توپونو نیمه سلیزه وهلې وه او 8 شپږیزې په وهلو سره یې 50 منډې ناټ آوټ ووت. د انګلستان لپاره شلاوریزو لوبو کې د چټکو نیمه سلیزو وهونکي لوبغاړي. این مورګن لومړی لوبغاړی شو چې د انګلستان لپاره په 21 توپونو نیمه سلیزه پوره کوي. نوموړي په 2019 کال کې د نیوزیلند خلاف نایر سیمه کې هم په 21 توپونو نیمه سلیزه وهلې وه. جوس بټلر په 2013 کال کې د انګلستان په برمنګهام سیمه کې د استرالیا خلاف په 22 توپونو نیمه سلیزه وهلې وه او جیسن رای د سویلي افریقا خلاف یوه لوبه کې په 2020 کال کې په 22 توپونو نیمه سلیزه وهلې وه. دغه لوبغاړي د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په تاریخ کې د انګلستان لپاره چټکې نیمه سلیزې وهلې دي. ملګرو دا و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.